سلامونه او احترامات ښه راغلاست درته یم رحمان الله افیشل ته په دې هیله چې ټول به راته روغ جوړ او صحتمند اوسئ. زه یم ستاسو ورور رحمان الله. په دې ویډیو کې ګورو ملګرو چې څنګه کولی شئ تاسو د ځان لپاره په ټلګرام کې یو چینل جوړ کړئ او هغه بیا مونیټایز کړئ، پیسې ترې وګټئ. ملګرو مخکې ما یو ویډیو جوړه کړې وه، تاسو ته مې ښودلي وو چې ټلګرام هم اوس مونیټایز کېږي، ټلګرام نه هم موږ اوس پیسې ګټلی شو. ویډیو کې ما تاسو ته ویلي وو چې کوم شرطونه دي، په کوم ډول سره ټلګرام چینل مونیټایز کېږي. هغه ویډیو کې ما تاسو ته نور د دې شرطونه او د دې مونیټایزیشن چې کوم کرایټیریا ده د ټلګرام، هغه څه ما تاسو ته په تېره ویډیو کې ښودلي وو. که چېرته ما ویډیو نه وي کتلي نو د دې ویډیو په سر کې پای بټن کې لینک ګورئ راښکاره شو، هغې کې هم کتلی شئ. د ویډیو په ډسکرپشن کې هم شته او د ویډیو په اینډ سکرین کې هم تاسو ته راشي، په آخر کې به تاسو وګورئ. اوس کوشش وکړئ دا ویډیو تر پایه وګورئ چې تاسو په طریقه باندې پوه شئ چې تاسو ټلګرام چینل څنګه جوړولی شئ. ځکه په هغې ویډیو کې ما دا طریقه نه وښودله چې تاسو خپل ځان لپاره ټلګرام چینل په کوم ډول سره جوړولی شئ. زیاتو ملګرو کمنټونه کړي وو چې موږ ټلګرام چینل څنګه جوړ کړو، یعنې په دې هم نه پوهېدل چې ټلګرام چینل څنګه جوړېږي. نو په دې ویډیو کې درته ښیم د ټلګرام د چینل جوړول، یعنې په کوم ډول سره کولی شئ ټلګرام چینل ځان لپاره جوړ کړئ او بیا هغې ته تاسو خپل فعالیت کې وکړئ، ملګري ورته دعوت کړئ، هغوی راشي. څومره تاسو ښه فعالیت کوئ، څومره تاسو سبسکرایبر تاسو زیاتېږي په ټلګرام کې، هغومره به ستاسو زیاته ګټه په ټلګرام کې کېږي. نو نه غواړم چې ویډیو مې ډېره اوږده شي، سمپل ځو موبایل سکرین ته او تاسو ته ښیم چې په کوم ډول سره تاسو کولی شئ د خپل ځان لپاره ټلګرام یو چینل جوړ کړئ، بیا یې مونیټایز کړئ. که چېرته تر اوسه پورې زموږ د چینل کې نوي یې، رحمان الله افیشل مو نه وي سبسکرایب کړی، هغه یوه هیله هر وخت تاسو کوم ضرور چینل درسره سبسکرایب کړئ، ویډیو لایک کړئ، نوټیفیکیشن هم آن کړئ او فیسبوک کې هم موږ درسره فالو کولی شئ. راځئ ورځو موبایل سکرین ته او تاسو ته ښیم چې په کوم ډول سره اوس تاسو خپل ټلګرام کې چینل ځان ته جوړولی شئ. ښه ملګرو راغلم موبایل سکرین ته. باید د سټارټ نه تاسو ته طریقه وښیم د ټلګرام چینل د جوړولو. اول خو باید تاسو سره په موبایل کې ټلګرام اپلیکیشن انسټال وي. که چېرته نه وي لاړ به شئ پلی سټور ته او په پلی سټور کې به تاسو سرچ کړئ ټلګرام. کله چې ټلګرام سرچ کړئ په دې ډول سره به تاسو ته ټلګرام اپ خلاص شي، دلته به خپل موبایل کې انسټال کړئ، ډاونلوډ به کړئ. چې کله انسټال شي اوپن باندې به اوکې وکړئ. تاسو سره په دې ډول سره خپل ټلګرام چینل څنګه شي خلاص به شي. کله چې ملګرو تاسو چینل جوړوئ نو چینل جوړولو لپاره باید تاسو دلته کلیک وکړئ ملګرو. دلته لاندې وګورئ په دې ځای کې، دلته وګورئ په دې باندې به تاسو کلیک کوئ. دلته تاسو یو د پنسل آیکن درکوي، دا وګورئ په دې به اوکې کوئ. دلته تاسو خپل چینل جوړولی شئ په ټلګرام کې. او که چېرته تاسو پاس په دې 3 ډاټ باندې اوکې وکړئ. ما تاسو ته ویلي چې د مونیټایزیشن لپاره په تېره ویډیو کې ما تاسو ته ویلي ګروپ نه ده پکار، چینل پکار ده. نو دلته چې اوکې وکړئ ملګرو او دلته لاندې لږ وشئ نو دلته تاسو وګورئ تاسو ته د نیو ګروپ آپشن درکوي، دا وګورئ نیو ګروپ. دلته د ګروپ آپشن شته خو د ټلګرام د چینل د جوړولو آپشن نشته چې نیو چینل. دلته ګروپ جوړېږي، کسان به انوایټ کړي، بس تاسو به نوم ورکړئ، ګروپ به جوړ شي. خو که چېرته تاسو چینل جوړول غواړئ تاسو به لاندې دا پنسل آیکن ګورئ، په دې پنسل باندې به اوکې وکړئ. کله چې پنسل باندې اوکې وکړو ملګرو اوس دلته تاسو ته ګورئ د آپشن درکول کېږي نیو چینل، نیو سیکریټ چیټ. تاسو چا سره مثال شخصي چیټ کول غواړئ، نیو ګروپ جوړول غواړئ، خو نه زموږ مقصد چې ده نیو چینل جوړو. نو سیمپل تاسو به دا دریم کې وګورئ، اول سر نه تاسو وګورئ دریم نیو چینل باندې به اوکې وکړئ. چې کله په نیو چینل باندې اوکې وکړئ دلته به تاسو سیمپل چینل ته یو نوم ورکړئ. صحیح ده؟ څنګه یو هر څه شي په اړه باندې تاسو چینل جوړول غواړئ، کوم ټاپک ته کوم موضوع باندې هماغه نوم به ورته ورکړئ. سیمپل لکه مثال آنلاین ارنینګ ما ورته ولیکل که نه، که هر څه باندې هر څنګه نوم تاسو ورکړئ هغه ستاسو خپله خوښه ده ملګرو. تاسو سمپل مثال درکوم. کله چې نوم ورکړم ملګرو نو خوا کې ورسره دلته وګورئ د کیمرې آپشن ده، دلته به خپله لوګو ولګوئ ستاسو د چینل. په دې به اوکې وکړئ، تاسو به ګیلرۍ ته ویسي. کله چې ګیلرۍ ته ویوړئ ملګرو نو تاسو سره به دغسې لوګو مثال خپل انځور به راواوړي چې هر یو پرې لګوئ. مثال ما پرې دا ولګولو، ګیلرۍ نه به تاسو خپل یو انځور ورته راواخلئ او پرې به یې لګوئ. صحیح ده؟ کله چې دلته ولګولو لاندې به ورته ډسکرپشن ولیکئ. صحیح ده؟ د خپل چینل په اړه باندې چې څومره معلومات وي دلته به تاسو ورته ولیکئ چې دې کې موږ دا شی نه خپرو، دا شی څومره معلومات ډیټیل سره تاسو دلته ډسکرپشن ورکئ ورته. صحیح ده؟ کله چې ډسکرپشن ورته ورکړو ملګرو نو سمپل پاس وګورئ تاسو ته یو ټیک مارک علامه درکوي، دا وګورئ په دې به اوکې وکړئ په دې کونج کې. نو ګورئ نیو چینل بیا تاسو ته دوه آپشن راوړي ملګرو. په چینل کې تاسو ته یو پبلک چینل او بل د پرایویټ چینل. ملګرو یو خبره یاد ولرئ، پرایویټ چینل تاسو نشئ مونیټایز کولی. باید تاسو چینل څنګه وي؟ پبلک وي. پبلک چینل به جوړ کړئ. تاسو به څه شی ورته انتخابوئ؟ دغه چک مارک به د پبلک ته ولګوئ. هغې نه وروسته تاسو ته دلته وایي چې خپل چینل لپاره تاسو یو پبلک لینک هم جوړ کړئ که نه. دلته وګورئ څنګه لینک، لکه اوس مثال تاسو ته لیکلي وي چې په کوم نوم باندې بل چینل جوړي په هغې نوم باندې به یې نه جوړوئ. لکه اوس مثال دلته ورته لیکم آنلاین انډرسکور ارنینګ. زه ګورم چې دې نوم باندې بل چینل شته که نه شته. ګورئ په دې نوم باندې وایي آلریډي یو چینل جوړ کړه. نو زه 12 ورسره لیکم، دې نوم باندې هم شته، 103 4 ورسره اضافه کومه،
نور کلیکر سره کومه نو تر څو پورې به تاسو ګورئ دا نوم اوس اویلیبل ده تاسو ته لیکي چې انلاین ارنینګ 12 از اویلیبل دغسې یو نوم ورته خوښ کړئ چې کله مو ټیلیګرام یوزر نیم صحیح شو دا یوزر نیم ده بیا په سر کې ګورئ چک مارک په دې به اوکې وکړئ چې کله دې باندې اوکې وکړه تاسو ته وایي چې مثال دې ته تاسو اوس مثال یو څو نفر دعوت کوي انوایټ یې کوي سمپل دلته به تاسو یو دوه درې څو کسانو باندې اوکې وکړئ تاسو به یو نفر چې انتخاب کوم تاسو سره به دا چینل څنګه شي جوړ بشي سبسکرایبر وګورئ تاسو چې کوم کس انوایټ کړو هغه به تاسو سبسکرایبر شي او دلته ګورئ تاسو به یو سبسکرایبر شو په دغه چینل کې دا تاسو چینل شو ملګرو دلته وګورئ دلته تاسو وروسته هم پکې ایډیټ کولی شئ خپل ساين میسج تاسو پوسټ کوئ تاسو نوم به ورسره راځي دلته تاسو ریاکشن کولی شئ ایڈمنسټریټر بل اډمین پکې اضافه کولی شئ اډ اډمین آپشن ګورئ ایڈمنسټریټر چې راغلی بل اډمین هم ځان ته په چینل کې نیولی شئ دلته بس تاسو ټول سبسکرایبر ښایي چې څومره کسانو جوین کړي وي دلته به هغه کسان ښایي چې تاسو څوک ریموو کړي وي بلاک کړي وي دلته په سټیټسټیک کې تاسو خپل د چینل معلومات کولی شئ مثال صحیح چې کله مونیټایزیشن وشي هغه مونیټایز آپشن هم تاسو ته درکوي د ډیسیژن ده او هر څه ورته چینج کوئ ډسکرپشن پروفایل پکچر هر څه په سیټینګ کې دلته کېږي دغه بس تاسو لینک وي ملګرو دا به کاپي کوئ او دغه به ملګرو سره شیر کوئ چې هغوی راشي ستاسو چینل جوین کړي چې تاسو سره چینل کې 1000 نه زیات سبسکرایبر پوره شي یا 1000 نو تاسو چینل به څنګه شي مونیټایز بشي نو بس دغه چینل شو تاسو هر وخت دلته کولی شئ چې دلته پوسټونه وکړئ ملګرو بل په چینل کې یو مهم خبره دا ده ملګرو تاسو چې چینل ته راغلئ بیا د سیټینګ ته راغلئ په چینل کې وګورئ دلته چینل سیټینګ ته به راشئ چینل سیټینګ ته چې راغلئ ملګرو دلته په چینل کې ډېر سیټینګ شته دي ملګرو صحیح ده څنګه سیټینګ دي لکه چینل ټایپ وګورئ چینل ټایپ کې پرایویټ او پبلک ده صحیح ده دلته اخر کې یو مهم آپشن ده دلته وګورئ دغه یو ریسټریکټ کانټینټ سیوینګ کانټینټ مطلب دا چې تاسو آن کوئ که نه نو دلته وګورئ دا د دې مطلب څه شی ده د دې مطلب دا ده دلته غټ لیکل شوي چې subscriber won't be able to copy save or forward content from this channel هغه کسان چې تاسو چینل چا جوین کړی وي کوم سبسکرایبر چې تاسو دي هغوی نشي کولی چې تاسو چینل له یو څه کاپي کړي یا سکرین شاټ واخلي یا یې سیف کړي یا یې بل چاته ولېږي هېڅ هم نشي کولی دا کانټینټ چې په دې کې تاسو څه شی شیر کوئ هغه به څنګه شي تاسو به پرایویټ بشي تاسو سره یعنې داسې نه چې ستاسو چینل پرایویټ شو چینل به پبلک وي او د دې ځای نه هېڅوک هم څه شی نشي کاپي کولی او نه شیر کولی شي هغه ستاسو خپله خوښه که داسې کوئ که چاته اجازه ورکوئ چې کاپي یې کړي او ویلېږي نو هغه تاسو پورې بیا اړه لري نو په دې هیله ملګرو مکمل پروسس مې درته وښودلو چې په دې طریقې سره تاسو ټیلیګرام چینل جوړولی شئ بیا مونیټایز کولی شئ او بیا ترې پیسې ګټلی شئ ویډیو مو ضرور خوښه شوي وي ضرور ویډیو سره لایک کړئ چینل هم سبسکرایب کړئ نوټیفیکیشن هم درسره آن کړئ ملګرو سره ضرور شیر کړئ تر بلې ویډیو پورې ښه وخت ولرئ خدای پامان